پاکستان کې څه روان دي، څوک او ولې کوي. پاکستان کې د وروستیو سیاسي کړکېچونو په پایله کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي د لومړي وزیر عمران خان په غوښتنه او مشوره د پاکستان قومي اسامبلۍ یا ولسي جرګه لغوه کړه او دې سره یې د پاکستان د اپوزیسیون هغه پلانونه بې پایلې کړل چې هڅه یې کوله تر څو د پاکستان د پارلمان په وسیله لومړی وزیر عمران خان له دندې ګوښه کړي. شونتیا ډیره دا وه چې د پاکستان ولسي جرګه کې د اپوزیسیون غړي او د عمران خان مخالف وکیلان به د حکومت خلاف رایه ورکوي او دې سره به د عمران خان حکومت سقوط کړي. لومړي وزیر عمران خان ګوند او حکومت یې د اپوزیسیون له پلان وړاندې اقدام وکړ او دې سره یې د پاکستان قومي اسامبلۍ لغوه اعلان کړه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې د نوي ولسي جرګې لپاره به د نوي ورځو دننه ټاکنې ترسره کړي. له بلې خوا وضعیت داسې ښکاري چې موضوع د پاکستان له داخلي او کورنیو ستونزو ور اخوا د نړۍ هیوادونو پکې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکښ ډیپلومات زلمی خلیلزاد هم په دې اړو دوړو کې پاکستان ته تللی. د شنونکو په اند پاکستان کې سیاسي بې ثباتي دوه لاملونه او موخې لري. د یو شمېر شنونکو په اند پر اوکراین یې د روسیې له بریده د پاکستان ملاتړ سبب شو چې امریکا د پاکستان او په ځانګړي ډول د واکمن لومړي وزیر عمران خان پر وړاندې خپل بهرنی سیاست او پالیسۍ بدلې کړي. پر همغه ورځ چې روسیې پر اوکراین برید کولو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان مسکو کې د ولادیمیر پوتین مېلمه و او د پاکستان حکومت بیا پر اوکراین یې د روسیې برید ته توجه ورکړه او په یو ډول یې ورڅخه ملاتړ اعلان کړ. د پاکستان د دریځ او روسیې سره نږدېوالی سبب شو چې د لویدیځ او پاکستان ترمنځ اړیکې سره خراب شي. د دغه برخې د شنونکو په اند پاکستان کې د عمران خان پر ضد سیاستونه اوس مهال د امریکا لخوا هڅول کیږي او موخې یې دا دي چې پاکستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې سوچه امریکا ملاتړ وي. د چین پخوانی او د روسیې اوسنی اغېز پرې کم او یا هیڅ نه وي. د ځینو شنونکو په اند پاکستان کې د امریکا موخې او پروژې ډېرې او پراخه دي. امریکا غواړي چې پاکستان کې سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي او دې سره سویلي اسیا کې ځان ته د پښو کېښودو ځای پیدا. افغانستان په خپله پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې د چین او روسیې د اغېز نفوذ او لاسوهنو مخه ونیسي. که څه هم د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې د امریکا پر ضد څرګندونې کولې د امریکا سیاست او پالیسۍ تر نیوکو لاندې نیولې او اوس امریکا داسې دسیسې جوړې کړي دي چې په ترڅ کې د نوموړي حکومت ړنګ او له واک لرې کړي. خو دا شونتیا هم شته چې امریکا پاکستان کې یوه پیچلې لوبه پیلول غواړي. ځکه خو باجوا وړمورز وویل چې پاکستان له امریکا سره نږدې اړیکې لري او دا به تل دوام لري. د پارلمان لخوا یې د عمران خان ګوښه کېدو شونتیا حقیقت ته ورنږدې کړه خو بیا یې بیرته د لوبې ډول بدل او د حکومت لخوا پارلمان لغوه شو. دا هغه څه دي چې پاکستان کې سیاسي بې ثباتي لا ډیروالی او سختوالی شي. که چیرې عمران خان نن له واک لرې شوی وای نو کیسه به پای ته رسېدلې وه. خو دا چې د پاکستان پارلمان لغوه شو نو دې سره د اپوزیسیون غوسه ډیره راپورته کیږي او سیاسي ګډوډي به پراخه شي. پاکستان د نړۍ ستر هیواد دی او تر اټومي وسلو پورې پیاوړی دی. خو دا چې دغه هیواد د نړۍ نورو ډیرو غښتلو هیوادونو تر کلک اغېز او نفوذ لاندې دی نو سیاسي بې ثباتۍ پکې ډیرې دي. همدا ډول پاکستان کې اصلي سیاسي واک د پاکستان د پوځ سره دی او دغه پیچلتیا یې سیاسي جوړښت هم پیچلی کړی دی. وړاندوینه دا کیږي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې پاکستان ناامنه کړي او دغه ناامنۍ داسې ګټه پورته کړي چې سیمه کې یو ځل بیا په یوې بلې بهانې پوځي شتون ولري. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.